That day په کابل ښار کې تر اوسه پورې 8,119 سوالګر راټول شوي دي. د سوالګرو راټولولو کمیټې له لوري د روان 1402 لمریز کال د جدي میاشتې تر 14 نیټې پورې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو 8,119 سوالګر راټول شوي او دا لړۍ لا هم ادامه لري. تر دې دمه پورې په راټولو شوو سوالګرو کې 14,814 ښځینه، 7,580 نارینه او پاتې 15,926 ماشومان پیژندل شوي دي. له مستحقو سوالګرو سره د افغانستان اسلامي امارت له لوري پر خوراکي توکو سربېره دوامداره نغدي مرسته کیږي او بې سرپرسته سوالګر ماشومان له بایومټریک وروسته د سوالګرو راټولولو کمیټې له لوري روزنتون ته داخليږي او هلته ورته پر اعاشې سربېره د زده کړو تعلیم زمینه هم برابره شوې ده. د یادولو وړ ده چې پر کابل ښار سربېره د هیواد په ځینو لویو ښارونو کې هم د سوالګرو راټولولو پروسه پیل شوې او تر اوسه پورې یې زرګونه سوالګر راټول کړي او دا پروسه لا هم ادامه لري.